سلامونه دوستانو، زه وحید یم او دا زما ملګری آصف دی. نن زموږ د چینل لومړی ویډیو ده او موږ پریکړه کړې چې د مستر بیس حیرانوونکې ویډیوګانې ستاسو لپاره په ښکلې پښتو ژبه راوړو. نن یو داسې سفر وینو چې له $1 کشتۍ څخه شروع کېږي تر $1,000,000 فوق‌العاده کشتۍ پورې. ملګرو، دا زموږ لومړی ویډیو ده. که مو ویډیو خوښه شوله زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو هر څه ژرته له 10,000 سبسکرایبرو ته ورسېږو. بیا به د مستر بیس نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره په پښتو ژبه کې اپلوډ کړو. تر اخره راسره پاتې شئ او راځئ چې پیل یې وکړو. دا د $1,000,000 سوپر کښتۍ ده او دومره لویه ده چې د اوبو پر سر یو بشپړ ښار پکې ځایږي. او زه به تاسو ته د دې او د $300,000,000 میګا کښتۍ، د $50,000,000 ګیګا کښتۍ او تر دې $1 کښتۍ پورې توپیر وښیم. ولې دې په $1 راټوپلورله؟ د دې ذخیره کولو لګښت $18,000 و. یعنې دا کښتۍ یوازې $1 ارزښت درلود؟ هو، واخلئ، مننه. او کښتۍ ته له ختلو وروسته دا روښانه شوه چې ولې دې کښتۍ یوازې $1 ارزښت درلود. سمه ده، اوس چې موږ پر اوبو یو دلته څه لرو؟ زما فکر نه ده چې فرش باید داسې وي. نه پوهېږم چې دا حتی د $1 ارزښت لري که نه. او موږ په حقیقت کې ډوبېږو. او موږ ډوبېږو. ټوپ وکړه چانلر بچیا، ما د هغې لپاره $1 ورکړی و. دا به د $1 کښتۍ. وروسته به په دې ویډیو کې موږ د $50,000,000 کښتۍ، یو د $300,000,000 کښتۍ او د $1,000,000 سوپر کښتۍ لرو. خو له دې ټولو مخکې دا د $1,000,000 کښتۍ. راپورته شئ هلکانو. د $1,000,000 په کښتۍ کې تاسو ته یوه په زړه پورې لوبه د اوسېدو خونه، یوه لاندې طبقه د ماستر کوټې سره، یوه بله د خوب کوټه چې زه پکې نیغ نشم درېدلی. ته ماشومان لرې، کریس، چانډر، کالر، نوکان. هلکانو تاسو اندېښنه مه کوئ، زه یې سمبالوم. هر څوک چې په اړیکه کې وي مهرباني وکړي ودرېږي. یو څوک به د ژغورنې کښتۍ راولیږي. موږ ساحلي ګارډ ته اړتیا لرو. زه حیران یم که زه دا وګرځوم هغه به راپرېوځي. د $1,000,000 کښتۍ لپاره دروغ به نه وایم. دا زما له فکر څخه لږه وړه ده. راځئ وګورو چې دا هلکان زموږ ویډیوګانې ګوري. هغه زموږ چینل لیدلی دی. اوس موږ د $10,000,000 کښتۍ ته ځو. $10,000,000 په مخه ډېر تیز لاړل. او اوس د $10,000,000 په کښتۍ کې یو. راځئ چې دا وګورو. وا خدایه، د کښتۍ مخکینۍ برخه ډېره لویه ده. دا د هغې تېرې ورځې څخه لویه ده. زه دلته ښه لمر ترلاسه کوم. زه ډېر ژیړ یم. او خدایه، دا د خوب یوه ښه کوټه ده. د $9,000,000 نورو په بدل کې زه په حقیقت کې نیغ درېدلی نشم. او د دې زینو لاندې 4 نور د خوب کوټې دي، 2 تشنابونه سره مخامخ. ته دلته رفع حاجت کولی شې. ته کولی شې له دې نه استفاده وکړې. او خدایه، د $1,000,000 کښتۍ څوکۍ نرمې او ګرمې دي. دا په حقیقت کې نرمې دي، نرمې او عملي. دا کښتۍ تر اوسه تر ټولو ښه کښتۍ ده چې زه پکې سپور شوی یم. ښه، یوازې تر هغې انتظار وکړه چې بله یوه وګورئ. دا ډېره لویه ده. ما خپل ټول ملګري راوبلل. لاړ شئ تفریح وکړئ. دا کښتۍ د 150 کسانو د ساتلو لپاره جوړه شوې ده. هغوی به ډېره تفریح وکړي. او خدایه، د دې او د یوې ماڼۍ ترمنځ څه توپیر دی؟ دا به کله پای ته رسیږي؟ جیمي، زه لا هم روان یم. دا یقینا تر ټولو لویه د خوب کوټه ده چې موږ تر اوسه لیدلې. چت سره نه لګي. زه یې په سختۍ سره لمس کولی شم. دا کښتۍ د اوسېدو خونه، یو دفتر، د مساج خونه، 2 د خوړو خونې او د خوب کوټې لري. دا تر اوسه تر ټولو غوره کښتۍ ده چې زه پکې سپور شوی یم. زه کښتۍ چلوم. او چاکلیټ، دا فیسیبل نه دی، دا فیسیبل نه دی. مننه چې زما ژوند دې وژغوره. هر کله راشې، هېڅ لاره نشته. نه، هې ملګرو، آیا ته ارام یې؟ هو، وم. آیا ته له خپل مساج څخه فارغ شوې؟ دا دی، یوه ګولۍ واخله. ښه شاټونه دې واخیستل. دا یو $25,000,000 کښتۍ ده چې 30 کوټې لري. دا بستر ډېر آرام دی، سره له دې چې دا کښتۍ د نړۍ په کچه یو اشپز لري. هلکانو بیا هم پیزا وغوښتله. نو ما یو کوچنی سرپرایز پلان کړ. آیا پوهېږئ چې موږ په څه ولاړ یو؟ کښتۍ د هلیکوپټر ناستې ځای او اوبر په اسانۍ سره د هلیکوپټر تحویلي هم کوي. دا رښتیا نشي کېدی. او دا رښتیا ده. آیا هغه هلیکوپټر دی؟ زه باور نشم کولی چې دا په رښتیا کار کوي. پیزا زموږ پیزا را رسېږي. زه له موازي پارکینګ څخه ډارېږم. هغه هلیکوپټر په یوه خوځنده کښتۍ کې کېنوو. څوک پیزا غواړي؟ زه پوهېږم چې تاسو باید د ډېرې پیزا خوړلو وروسته لامبو نه وهئ، مګر تاسو په یوه $25,000,000 کښتۍ کې ناست یئ.
کله چې تاسو 25 میلیونه ډالر ورکوئ تاسو ځینې جیټ سکي هم ترلاسه کوئ. طارق جیټ سکي چپه کړ. یو میک دا پیزا ونیسه. دا د 25 میلیونو ډالرو کښتۍ ده چې زه ترې خوند اخلم. که تاسو فکر کاوه چې دا کښتۍ لیونۍ وه د 50 میلیون ډالري کښتۍ دې ویډیو ته وګورئ. راځه چې همدا اوس ورشو زوم یې که او اوس موږ د 50 میلیونه ډالرو په کښتۍ کې یو. دا کښتۍ له 200 فوټو څخه اوږده ده 4 پوړه لوړه ده. کولی شي له 200 څخه ډېر خلک پکې ځای شي او د 10 کسیزې عملي سره راځي. د دې بې کوره سړي سره ما ومونده کله چې تاسو 50 میلیونه ډالر ورکوئ تاسو ته دا ریموټ درکول کیږي چې تاسو کولی شئ هر وخت عملي ته زنګ ووهئ. نه ما یوازې غوښتل وښیم چې دا څنګه کار کوي مګر دا یوازینی کار نه ده چې ریموټ یې کوي. دا تلویزیون ښکته پورته کوي. دا ډېر ښه دی. زه به لاندې لاړ شم تاسو هلکانو پورته لاړ شئ. که مو څه پیدا که ماته ووایئ. سمه ده. نه دا ډېره لویه ده. دا داسې ده لکه چې کومه بله کښتۍ وي چې مې دلته پورته هېڅ په زړه پورې شی نشته. اندېښنه مه کوه دا لیونتوب دی. واو او زه نه پوهېږم چې آیا زه نیمایي لارې ته رسېدلی یم او که ما یوازې پیل کړی دی. نولان ډېر ویده شوی و نو هغه لا هم هڅه کوله چې موږ ومومي. تاسو مستر بیس لیدلی؟ ملګرو د ده نوم نولان دی. دی بیده پاته سوی و. مستر بیس هم دا بېوزله یې پرېښی و. دی هم اوس په مستر بیس پسې ګرځي چې هغه پیدا کړي ومومي. تاسو مستر بیس لیدلی؟ غواړئ چې ویې ګورئ؟ نه پیټ ډیویډسن دلته دی. که زه پیټ ډیویډسن ونه وینم زه به دا 50 میلیون ډالري کښتۍ ډوب کړم. په ورته وخت کې موږ ولیدل چې یوه بله کښتۍ موږ ته رانږدې کېږي. ما ورته لاس وخوځاوه او هغه ما ته خپله شا وښودله. دا به یوه ورځ د چا پلار وي. وروره وینیسه. دوی چیرته ځي؟ آیا دوی له موږ څخه شاته کېږي؟ موږ یوازې هم دومره غوره یو. ونیسه. هغه سړی چې له موږ څخه ډېر غټ او قوي دی هغه دا کار وکړه جاکي. هغوی په کښتۍ کې څه ډول خواړه لري؟ ما اورېدلي دوی د پسه غوښه لري. دوی د پسه غوښه نه لري. د شپې ډوډۍ ته پخلی شوی. نه ډېر خوندور دی. په راتلونکي کې څه لرې؟ او زه ډېر خوښ یم. زه یوه خپرونه لرم چې بېپاکس نومیږي. د مې په 4مه په بېپاک کې خپرېږي. زما له کلیزې 3 ورځې مخکې او په داسې حال کې نولان لا هم هڅه کوله چې موږ ومومي. مستر بیس کوم لوري ته لاړ؟ موږ ولیدل چې ډېرې کښتۍ زموږ د لامبو وهونکو بیلبورډونو شاوخوا ته راټولې شوې. زه حتی نه پوهېدم چې تاسو کولی شئ په سمندر کې بیلبورډونه واچوئ او موږ فکر وکړ چې دوی چاکلیټ غواړي. تاسو چاکلیټ غواړئ؟ او خدایا تر ټولو غوره چاکلیټ چې ما کله هم خوړلي. راځئ چې ځو ما ته ووایاست چې دا تر ټولو غوره چاکلیټ. دلته مستر بیس خپل د چاکلیټونو تبلیغ کوي او خلکو ته خپل ځانګړي چاکلیټونه ورپېژني. دا هغه چاکلیټونه دي چې هر ځای خلک لټوي. چاکلیټ بار وي له لاسو څخه یې 12 هر شی هیڅ نه پوهېږي. هر شی هیڅ نه پوهېږي. هر څوک موافق دی چې دا له هر شي څخه غوره دی. تاسو باید دا هڅه وکړئ. ما ته ووایاست چې تاسو څه فکر کوئ. په رښتیا له رسۍ څخه ډېر غوره همدا هغه څه دي چې زه یې اورېدل غواړم. ته ورته څو نمرې ورکوې؟ د خلکو ته د فیسټیبل بارونه الوزوم. هی فیسټیبل را روان دی. دار پرېږده په فیسټیبل بار وسپارل شو. ای کارل که تاسو غواړئ په سیاره کې تر ټولو غوره چاکلیټ بارونه کلچې او ګیمي وخورئ همدا اوس festival.com ته لاړ شئ. له هر بل چاکلیټ څخه غوره دی. نو تاسو ولې نیټس نه ترلاسه کوئ؟ زه موافق یم. زموږ نیټس په خوله کې واچوئ. سمه ده. دې ورځې په پای کې نولان بالاخره وموندل شو. سمه ده. موږ یوه بله 5 ستوریزه ډوډۍ وخوړه. جیمي نولان بل سهار موږ د نړۍ یوې بلې تر ټولو لویې کښتۍ ته وختو. دا د 300 میلیون ډالرو کښتۍ ده او دا له 50 څخه ډېر د عملي غړي لري چې ستاسې هرې غوښتنې ته انتظار باسي. ډېرې لوکسې کوټې او 9 ماسټر د خوب کوټې. کښتۍ ته په خیر راغلی. زه په رښتیا له دې ځایه د کښتۍ سر نشم لیدلی. موږ په نړۍ کې 9 لویه کښتۍ یو. آیا ته رښتیا وایې؟ همداسې ده. ډېر ښه. دلته 6 پوړونه دي. یو لوی د لامبو هاوس او یو ګرم جاکوزي د منظرې سره. دا ډېر ښه دی. دا بې معنا دی. د 300 میلیون ډالرو کښتۍ د اونر په کچه یو جیم لري چې سمندر ته مخامخ دی. که زما کښتۍ جیم درلودی ما به ورزش کړی وای. د سینما یوه خونه د کړکیو سره چې په اتوماتیک ډول تیاره کیږي. کله چې څه ګورئ میز 3 میلیونه ډالر ارزښت لري او پیانو یې خپله غږیږي. زه په خپل کور کې داسې یو څه غواړم. هلکانو چیرته ورک شوئ؟ له ما سره راشه. او ته خپل ویښتان جوړوې؟ هو کارل په سونا کې و. آیا ته ژوندی یې؟
په سختۍ دا آرام نه ښکاري او زه حتی نه پوهېږم چې نولان چیرته دی. او دا ډېره ګرمه ده. په دومره ګرمه هوا کې جاکوزي ته ننوتلی. لاندې نور هم شته. او خدایه فکر کوې دا جیټ سکي لري؟ د دې دروازې شاته څه دي؟ او زه دا کوم. زموږ څخه یو به د کښتۍ له څنډې وخوځول شي. تا وبایله. تل د پزې نیولو لپاره چمتو اوسئ. جیمی آیا موږ یو څه خواړه خوړلی شو کله چې بیرته راشئ؟ موږ باید د بډایه میلیاردرانو په څېر عمل وکړو. آیا تاسو به 300 میلیون ډالري کښتۍ غوره کړئ یا 300 میلیون ډالري کښتۍ؟ تاسو کولی شئ نږدې د کال د هرې مختلفې ورځې لپاره زه د 300 کښتیو ساتنه نه کوم. تاسو به کوم یو غوره کړئ؟ زه خو دا غواړم یوې کښتۍ ته د چا پام شو چې رانږدې کېږي؟ نه، په هغې کښتۍ کې ممکن ټام پرېږدي وي. زما مطلب له ممکن څخه دا دی چې هغه دی او موږ باید لاړ شو او ورسره سلام وکړو. او تاسو نه پوهېږئ چې ټام پرېږدي څوک دی؟ NFL په تاریخ کې لومړی نمبر کوارټر باک دی. نو دا هغه ځای ده چې تاسو په کښتۍ کې ویښتان جوړوئ. نو دا د غاښونو په کلینیک بدلیږي. خپل غاښونه هم پاک کړئ. آیا دا تر ټولو ښه کښتۍ ده چې ته پکې سپور شوی؟ او خدایه ته ټوکې کوې. دا لیونی ده. دا ځای ډېر په زړه پورې دی. تر ټولو ښه کښتۍ ده. ښکلې لیونی. موږ لا هم نور پوړونه لرو چې لاړ شو. د کمرې ماسټر دی. مننه. دا د هلیکوپټر ډېر ښه پیټ دی. دا هغه څه ده چې زه یې فکر کوم، نه هغه څه چې موږ مخکې درلودل. او د ټام پریډي سره دلته فوټبال کول ډېر خوند کوي. داسې کیچ کوي. تاسو وګورئ ورته ډېر ښه. زه یې نشم کولی. زما نه خطا کېږي دوستانو. ته یې کولی شې جیمي. راځه زه غواړم وګورم ته کولی شې زما ډرون د فوټبال په توپ له اسمان څخه وغورځوې. که ما ډرون په لومړۍ هڅه کې ووهه شاید زه باید له تقاعد څخه بیرته راشم. ته به یې له لاسه ورکړې. کیدای شي له لاسه یې ورکړم. لومړۍ هڅه لاړ ومونیوه. نولان د لمر ضد کریم ووهه. کارل شاید تر ټولو خراب واید ریسیور وي چې تا کله هم ورته توپ اچولی وي پرته له دې چې ته یې په سر کې ووهې. کارل پام کوه. کولی شې ویې غورځوې. تا هغه په سینه کې ووهه. ته باید په سر کې ووهې. د ټام پریډي سره د وخت تېرولو وروسته موږ د شپې پاتې برخه د سینما په خونه کې تېره کړه. آیا ته به ووایې چې دا تر اوسه تر ټولو غوره کښتۍ ده؟ یو بل زیری هم تاسو ته لرم چې دا مه هېروئ. د 1 میلیارډ ډالرو کښتۍ شته. هغه څومره لویه کیدای شي؟ دا کښتۍ د ازادۍ له 3 مجسمو څخه لویه ده. وای خدایه تاسو نشئ تصور کولی چې دا کښتۍ څومره لویه ده. دا په حقیقت کې یو لامبو وهونکی ښار دی چې 1200 فوټه پراخوالی لري او 18 پوړه لوړه ده او دا نږدې 10,000 خلک پکې ځایږي. په ټولو نورو کښتیو کې موږ خپلې کوټې درلودې مګر دا کښتۍ له 20,000 څخه ډېرې کوټې لري. دا کښتۍ د اوبو سلایډونه، یو بازار، د باسکټبال میدان او نور داسې شیان لري چې زه یې نوم هم نشم اخیستلی. ډېر ښه. دا ټول موږ په خپل اختیار کې لرو. دلته د اوبو سلایډ دی. دلته پورته یو بشپړ د اوبو پارک دی. زه قوانین ماتوم. منډې وهو. بخښنه غواړم. دوی په رښتیا د اوبو په پارک کې ژوندۍ موسیقي لري. دا څه شی دی؟ حتی د سپورټ یو بشپړ پوړ دی. دلته هر څه پیدا کېږي. کوچنی ګالف. موږ په رښتیا همدا اوس په یو کوچني ګالف کې یو. مداخله وشوه. ما مبالغه نه کوله کله مې چې وویل دا کښتۍ یو ښار دی. په دې کښتۍ کې په رښتیا 2 محلې دي. دا لیونی ده. موږ لا هم په کښتۍ کې یو او یوازې د حوالې لپاره چې د هغو محلونو څخه یو وخت ښکاري. نو زه له یو سلایډ څخه ښکته شوم او اوس زه یوې بلې نړۍ ته تللی یم. دوکانونه، رستورانټونه، ارکډونه، حتی یو سټاربکس لري. هی چانډلر 100 میلیونه خلک ګوري. راځه وګورو چې آیا ته شاټ وهلی شې. دا لیونی ده. لکه زه څنګه دا ټولې څوکۍ وکاروم. زه یوازې یو کس یم او ظاهرا د دې دننه نندارو او پیښو لپاره یو بشپړ پوړ دی. دا څه شی دی وروره؟ موږ ټوله کښتۍ په خپل اختیار کې لرو. زه دا ټوله لویه کښتۍ یوازې د ځان لپاره نه غواړم. نو ما غوښتل دا تجربه له تاسو سره شریکه کړم. زه له مستر بیست سره مینه لرم. مستر بیست سبسکرایب کړئ. وا خدایه په حقیقت کې ډېره ښه ده. څه حال دی هلکانو؟ راځئ چې وګورو. موږ به لاړ شو پاکي روسل کې سپور شو. موږ چیرته یو؟ چیرته لاړ شم؟ او کله چې موږ فکر کاوه موږ دلته هر څه لیدلی شي. موږ دلته هر څه لیدلي دي. دا څه شی دی؟ انسانان دا شیان څنګه جوړوي؟ همدارنګه په دې لوی بازار کې د دې لویې کښتۍ دننه یو بار دی. یو بار دی چې له چت څخه راښکته کېږي. هغه روباتیک لاسونه څه دي؟
د ماشومانو له مینو څخه زما سبسکرایبران له دې کښتۍ څومره خوند اخلي او ما په کروز کښتۍ کې د خپلو سبسکرایبرانو لپاره زه ستاسو ټولو لپاره یو لوی اعلان لرم. ټول هغه سبسکرایبرانو ته چې موږ نن دلته راوستي دي موږ تاسو ته 3 شپې وړیا کروز درکوو. که تاسو غواړئ په راتلونکي ویډیو کې له موږ سره اوسئ نو سبسکرایب کړئ. موږ د مستر بیست یوه پټه ویډیو ثبته کړې چې هیڅکله به په یوټیوب کې اپلوډ نشي. یوازینۍ لاره چې تاسو دا ویډیو لیدلی شئ په راتلونکو 10 ورځو کې د فیسټیوال محصول واخلئ او د هغه شاته QR کوډ سکان کړئ. په رښتیا هیڅکله له ویلمارټ، البرټنز، ایلیون یا فیسټیوال.com څخه د فیسټیوال پیرودلو لپاره له دې څخه غوره وخت نه و. ما په دې پټه ویډیو کې له $1 ملیون ډیر مصرف کړی دی. ملګرو د هرې ویډیو په ترجمه کې او ایډیټ کې زموږ ټیم ډېر زحمت باسي. نو که غواړئ نورې هم د مستر بیست ویډیوګانې تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ملاتړ وکړئ. ستاسو سبسکرایب موږ ته بشپړه انرژي راکوي او مرسته کوي چې ژر 10,000 سبسکرایبرو ته ورسیږو. که غواړئ نورې ویډیوګانې اپلوډ کړو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې موږ نورې په زړه پورې ویډیوګانې ترجمه کړو. د راتلونکي ویډیو انتظار وباسئ.